ګرانو او نازولو ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس د دوات یا زوات حرف دی. زوات هم ورته ویل کی، دوات هم ورته ویل کی او په کلماتو کې درې غږه لري: زوا، زی، زو. دوا، دوی، دو یا زوا، زی، زو د زی غږ ورکوي. لکه زوات د ضربه په کلمه کې تاسو وګورئ، دغه سړی ضربه وهي، دغه د موسیقي آله ډېره ضربه ورکوي. ضربه دې ته ضربه وایي، ډېر کلک کلک یې وهي دغه د موسیقي آله. زوات د ضربه په کلمه کې د زا غږ کړي، ضربه. زوات د ضربه په کلمه کې د زا غږ کړي، ضربه، ضربه. او په انګلیسي کې ورته هیډینګ وایي، هیډینګ، هیډینګ، ضربه، هیډینګ. او زوات د ضد په کلمه کې د زی غږ کړي، ضد، ضد. او په انګلیسي کې ورته اپوزیټ وایي، اپوزیټ، اپوزیټ. انګلیسي کې د ضد کلمې ته اپوزیټ وایي، اپوزیټ. ضد یعنی تور سپین. وګورئ دغه دوه کسان چې دي، یو هلک یوه نجلۍ، متضاد کالي اغوستي، سپین او تور. تور د سپین ضد دی او سپین د تور. او یو د بل په لوري هم دی، په مختلفو لوریو هم حرکت کوي، یو د بل په ضد لوري. ضد د ضد په کلمه کې زوات د زی غږ کړي. او د زوف په کلمه کې دغه سړی ګوري چې لوېدلی په مځکه، زوف یې کړی، یا بعض خلک ورته وایي ضعف یې کړی، زوف یې کړی. ډېر خلک زوف وایي. زوات د زوف په کلمه کې د زو غږ کړي، زوف. یا دغه سړی لوېدلی، زوف یې کړی. زوات د زوف په کلمه کې د زو غږ کړي. او په انګلیسي کې ورته د بیلیټي وایي، د بیلیټي، د بیلیټي. زوف، زوف. ګرانو ماشومانو، تاسو د نن ورځې درس همدومره و. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوی وي. نور نو مو وخت پوره دی. الله مو مل شه.